په جرمني کې د افغان ژورنالستانو لپاره د پناه غوښتنه. هغه ژورنالستان چې افغانستان کې یې ژوند په خطر کې دی کولی شي چې د بېپولو ژورنالستانو ټولنې ته چې جرمني کې ده په لاندې برېښنلیک ایمیل واستوي او له هغوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. دا برېښنلیک ادرس داسې دی. په یاد مو وي چې په برېښنلیک کې لاندې معلومات ضرور ولیکئ: مکمل نوم یعنې نوم او تخلص، زیږېدنې نیټه، پاسپورت یا تذکرې نمبر، تابعیت چې افغان یې او د هغې ترڅنګ کوم بل هېواد تابعیت لرئ، تلیفون شمېره او برېښنلیک. همداشان تاسو کولی شئ چې په امریکا کې د ژورنالستانو د خوندیتوب ټولنې سره په لاندې برېښنلیک او ټلیفون په اړیکه کې شئ. دا ټولنه په نړیواله کچه د ژورنالستانو د خوندیتوب لپاره کار کوي. که چیرې دوی په دې پوه کړئ چې تاسو له کوم ګواښ سره مخ یاست، دوی به ضرور تاسو سره مرسته وکړي. د دې ټولنې ویب سایټ دغه شی دی چې نور معلومات پکې هم موندلی شئ. ایمیل ادرس هم د لومړی دی او دویم عمومي ایمیل ادرس دی او تلیفون نمبر یې هم دی چې تاسو کولی شئ ورسره په اړیکه کې شئ. یادونه: د برېښنلیک له لیږلو وروسته ممکن سمدلاسه ځواب ترلاسه نه کړئ. که د نه رسېدو ځواب ترلاسه نه کړئ، په دې معنا چې برېښنلیک مو سم رسېدلی دی. ښځې په ژورنالیزم کې: دا هم ښځینه ژورنالستانو یوه نړیواله ائتلافي ټولنه ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ښځینه ژورنالستانو ورسره همکاري کوي. که چیرې تاسو وکولی شئ خپله ستونزه او متوجه ګواښ ورته سم روښانه کړئ، کیدای شي درسره مرسته وکړي. ځکه دوی په افغانستان کې د بدلون وروسته د اګست له 15مې د سپټمبر د میاشتې تر وروستۍ 160 هغه ژورنالستانو ژغورلي چې ثابته کړې یې ده چې دوی ته ګواښ متوجه دی. د تېرو ګواښونو د ارزونې له مخې هم دوی پوهېږي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېر خطر افغان ښځینه ژورنالستانو ته متوجه وه. برېښنلیک او نور معلومات یې په لاندې ډول دي. د همدې ټولنې د اړیکو عمومي معلومات په لاندې ډول دي. پوښتنه، نظر او یا نیوکه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ.